د چین په نړیوال وارداتي نندارتون کې یو شمېر افغاني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي دي چې له ډلې یو د کندهار انار دی چې په لومړي ځل پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دې نړیوال نندارتون کې افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل ډېر ستر اهمیت لري، په داسې حال کې چې د چین هیواد لوړپوړي چارواکي هم لیدو ته ورځي او ستاینه یې کوي. واقعا په داسې نمایشګاهو کې زموږ د قندهار انار او زموږ انار او تازه میوه نمایش ته کې خوستل د غټه اهمیت لري. موږ ته په مارکیټ کې، موږ ته په بازار کې، په جهاني اتوریته او په جهاني تجارت کې خاص اهمیت لري. او بیا چې د چین لوړپوړي چارواکي د دې نمایشګاه نه لیدنه کوي او بیا هغه توصیفوي، د فوق العاده یو ښه نیت او ښه نظر دی د چینایانو سره چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو په ارتباط لري. په کابل ښار کې یو شمېر انار پلورونکي وایي چې په افغانستان کې ډول ډول انار شته دي، خو د ښه خوند او کیفیت له امله بیا د کندهار انار ډېر مشهور دی او په کور دننه هم ښه بازار لري. افغانستان کې خو څو رقم انار دی خو د قندهار ډېر مشهوره دي. دا خلک ډېر خوښوي فعلا وخت کې، او قندهار ځان ته ځای لري، دا ځان ته ځای لري. دا په دې خوښوي چې دانه نرمه ده او توره ده. شکر نه ښه ده، ګزاره کوي 400 300 500 ګټو. هغه چې ډېر مشهور دی په ټول افغانستان کې د قندهار انار مشهوره دی، او بل د کوه صافي هم دی. دا د کوه صافي نه لري دغه چلمتري کې ښکته کېږي، موږ همدغه ځینې اخلو بیا راوړو دلته یې خرڅوو. مزرې کې شکر دی. بل خوا بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جواد چین د افغانستان یو سوداګریز شریک یادوي او زیاتوي چې د چین په نړیوالو نندارتونونو کې ګډون کول زموږ د هیواد او سوداګرو لپاره ډیر اهمیت لري. چین یکی از شرکای عمده تجاری افغانستان به شمار میرسد. چین د افغانستان یو سوداګریز شریک شمیرل کیږي. د چین په نندارتونونو کې زموږ د سوداګرو ګډون او دغه راز هلته زموږ د هیواد تولیدات نندارې ته ایښودل ډیر اهمیت لري. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم زموږ سوداګر توانېدلي وو چې په دا ډول نندارتونونو کې ښه مقام ترلاسه کړي، او په همدې توګه ټولو ګډونوالو ته هم دا ثابته شوې ده چې افغانستان یو معدني او زراعتي هیواد دی او په ټوله کې د دغه هیواد تولیداتو ډیر پیرودونکي خپل کړي دي. د چین نړیوال وارداتي نندارتون چې د روانې نومبر میاشتې په 5مه نیټه په شانګهای کې پیل شوی تر 10مې نیټې پورې به دوام وکړي. د یادولو وړ ده چې په دې نړیوال نندارتون کې افغان سوداګرو د خپلو نورو تولیداتو ترڅنګ زعفران، جلغوزي او په لومړي ځل د کندهار انار هم نندارې ته وړاندې کړي دي.